لر او بر یو افغان خو لر او بر اسلامي امارات او زما د ښکته د مقبوضه افغانستان پښتنو افغانانو ورونو دا چغه ووهئ تر پورې چې امو تر عباسي نه دا خاوره یو شوې نه وي قسم په خدای دی چې دا پنجابی دا پاکستاني ریاست به په تاسې باندې دا نخرې کوي دا د اسرائیل مشر ورور ریاست دی دا د پاکستان په نوم باندې دغه زمونږ افریدی مورکۍ چې پرون په مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې د ده زوی د پنجابي استعمار د خوا پوځ د خوا نه ورک شوی او نیولی او دا راوچته شوی د خپل زوی پوښتنه کوله نو دغه د پنجابي مرتد پوځ راولګېد او د سیمرمانه دا زموږ مورکۍ ووهله دا یو افریدی مور ده دا زموږ د لرو برو مور ده او زمونږ هر لوبه دی پنجابي ریاست موږ سره وکړه زمونږ خویندې بې عزته کړي زمونږ میندې بې عزته کړي موږ یې بمباریانې وکړي سیمرمانه زمونږ ځوانان یې ووژل ورک یې کړه ملکان یې راته ووژل ځمکې یې رانه نیولې اشغال شوې دا خاوره اشغال ده دا د افغانستان د ښکته د لرو برو افغانانو پښتنو خاوره ده نو غیرت په څه شي کېږي چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو او زما ښکته د مقبوضه افغانستان پښتنو افغانانو ورونو دلته دا هندوستان دا چې و دا انډیا وایي برټش انډیا چې ورته ویله برطانیې انډیا دلته به چې یو انګریز یو کلي ته راتلو یو مجرم به یې نیو یا چا سره به یې کار و د نیولو دغه به یې ورکو وارننګ یې دغه د کلي ملکانو سره به ملاقات وکړو چې موږ د پراني کور نه دا سړی اوچته و یا د سره همکار دی دا نیسو نو د کلي مشرانو چې به ورته اجازه نه ورکول هغه سړی به هغه دین نه وړو نن پنجابی راځي نیمه شپه زما په کور باندې راننوځي د پښتنو د افغانانو په کورونو د پردیانو په کورونو باندې خویندې راته اوچتئ میندې راته اوچتئ ځوانان راته اوچتئ من غیرت په څه شي وکړو که داسې کار چېرته په فلسطین یا په کشمیر کې شوی وی نن به ټوله دنیا نیوز به خلکو پې وروره خبرې کولې واحد لاره دا چې موږ لر او بر ټول پښتانه افغانان سره یو ځای نه شو بله لار موږ سره نشته دی چې د بنګال تاریخ هم را ژوندی کړی نه وي د بنګلادیش او دا پنجابی مرتد فوج هم په دې اټک نه یې اړولې تر قیامته پورې به قسم په خدای دی چې په پښتون افغان باندې دا لوبې کېږي دا یوازې ستا بې عزتي نه ده هره لوبې که لر دی او که بر دی موږ پښتنو افغانانو سره یې وکړې زموږ خویندې میندو سره زموږ ځوانانو سره زموږ ماشومانو باندې یې ړوستو 19 د کومه بسونو په جیلونو کې مړه شو واچول ته مهربانه په لړکانه او په نور ځایونو کې نو د دې واحد علاج دا دی چې دا د ډورنلینډ دا سیمې خاردار نه دی دا راولو دا ټک نه اخوا د پنجابي ته ولګو او چې سیمه مهربانه بیا رانه دلته په ویزه هم رانشي واحد لاره دا دی د خپلواکۍ او راځي چې دا چغه ووهو چې لر او بر یو افغان خو لر او بر یو اسلامي امارات راځي چې دلته د خپل وجود د خپل دغه سره ټول یو کو او د لر او بر چغه ووهو بله لاره نشته د قیامته پورې به دغه شان خویندې به دي میندې به دي بې عزته کوي او سیمه مهربانه په دنیا به دې خرڅوي او دا به وایي چې دا دهشتګرد دی پښتون افغان دغه واحد لاره ده چې موږ د احمدشاه ابدالي دغه وطن بې ترلاسه کړو یو لوی افغانستان جوړ کړو دا ویډیو موږ ماته د مخکې غم د لر او بر پښتون پروت وي یو چې وده کما بل غم مې په زنګون پروت وي د پښتونخوا حقوق پایمال پښتون ته وژاړم او که نه ونه د شمال پښتون ته وژاړم زه وطن یم په سترګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو زه وطن یم په سترګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو